اطلاعات او کلتور وزارت ځوانانو چارو معین مولوي محمد یونس راشد پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د اسلامي امارت مشران هڅه کوي چې نظام چارې تر ډېره ځوانانو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړه وزارتونو، معینیتونو، ریاستونو او اداراتو کې هڅې پیل شوي چې ځوانانو ته ورکشاپونه، سیمینارونه، سفرونه او ناستې جوړې کړي تر څو د نظام له اصول او اساساتو خبر وروسته چارې ورلغاړې کړي. د مشرانو مسؤلیت دا دی د صالحو مشرانو چې دا د وطن آینده د راتلونکي حکومت و داسې چاته وسپاري چې هغه نو د دې هدف مخته یوسي، پراختیا ورکړي او ساتنه یې وکړي. لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رسالت د تکمیل وروسته چې الله تعالی جل جلاله د خپل حضور ته وغوښتي، د ده مبارک د وفات راوروسته چې د څنګه د خپل اسلامي حکومت او دغه نظام و کومو خلکو ته وسپاري او هغه څنګه د حق ادا کړي. دغسې د اسلامي امارت د مشرانو هم دا هیله ده، دا توقع ده او دغه ارمان دی چې په ټولو برخو کې د ځوانانو ته داسې ځوانانو ته دا نظام وسپاري چې دوی به انشاءالله تعالی الله پاک جل جلاله به د دغو ځوانانو په لاس بیا هم د فلسطین مظلوم مسلمانان د یهودو خلاصوي او هم به انشاءالله تعالی نور مظلوم مسلمانان د کفارو د یرغل او د اشغال او د ظلم څخه خلاصوي، په دې شرط که مو په هغه هدایاتو عمل وکړي لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام مبارک خپل ګران صحابه روزلي وه. دلته سلګونه بېوزله او ناچار زده کوونکي د دې په موخه راټول شوي چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ورته د 2 نیمه لوړو زده کړو طبي انسټیټیوټونو سره په وړیا او نیمه وړیا ډول د تخفیف هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د دغې هوکړې له مخې به 150 تنه زده کوونکي وړیا او 1500 نور نیمه وړیا زده کړې ترسره کوي. 650 ځوانان دي چې په هغوی کې 150 وړیا او نور یې پر تخفیف سره دي. د دې لپاره هڅه شوې ده د جناب شیخ صاحب د لارښوونې مطابق چې کمیټه ټاکل شوې او د تایید لپاره متاسو ته ولسوالیو، حوزو او اړوندو ولایتونو ته استعلامونه درکړي. بیرته چې راټول شوي دي هماغه نظر ته په کتو او بېوزلۍ ته په کتو موږ پوره هڅه او کوښښ کړی دی. کمیټې په دې کې تحقیق او څېړنه او دقت کړی چې لیستونه یې جوړ کړي دي او دا به انشاءالله رڼا سره په ټولیز ډول موږ شریکوو او هلته به تاسو ته خپل وروستۍ پایله ښیي چې همدغه ملګری په دې برخه کې معرفي شوی. راټولو شویو ځوانانو ته د پکتیا ولایت مرستیال والي وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې هیلې ورپورې تړلي تر څو د هیواد په ابادۍ کې له نورو کوټلي ګامونه واخلي. هغه زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه تر څو له دغه زرین فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي او راتلونکي ته د نظام او کورنۍ لپاره د خدمت ذریعه وګرځي. کوشش وکړه، درس زده کړه، د ځان نه یو نابغه د زمانې جوړ کړه، ځان نه داسې کس جوړ کړه چې د مور او پلار سترګې در باندې یخې سي، د نظام سترګې در باندې یخې سي، د وطندارانو سترګې در باندې یخې سي. ته که د طب بخش وایه، که ته انجینري وایه، که ته فارمیسي وایه، که ته هر بخش وایه، ته د موږ د سر تاج یې، ته د موږ ویاړ یې، د مور او پلار ارمان دی. الله دې د مور او پلار او د نظام ارمانونه ټول د تاسې نه پوره کړي. زده کوونکي وایي دوی به له دې فرصت څخه پوره ګټه پورته کوي تر څو یې د کورنۍ هیلې پوره شي. دوی له مسؤلینو خوښي څرګندوي چې د زده کړو فرصتونه یې ورته برابر کړل. د اطلاعات او فرهنګ او خصوصا د ځوانانو چارو امریت له مشر وحاد صاحب څخه ډېر منندوی یو او په راتلونکي کې ټول ځوانان دا هیله ورنه لري چې دغسې زمینې مساعدې کې په شخصي کورسونو کې، مکتبونو کې او همدارنګه په انسټیټیوټونو کې الحمدلله د اسلامي امارت نم ډېر خوښ یو چې موږ ته داسې زمینه مساعده کړه چې د ځوانانو تشویق سي او نور هم درسونو ته توجه وکړي. یاد دې وي چې دغه 650 تن اړمنه او ناچار زده کوونکي د پکتیا ولایت له مختلفو ولسوالیو څخه د نښتر او رڼا نیمه لوړو زده کړو طبي انسټیټیوټونو ته ورپېژندل شوي. دوی ته به د 3 کلونو په لړ کې د هوکړې له مخې اړین امکانات په واک کې ورکول کیږي.